سړی به څومره د غمونو تماشې ته کیني سړی به څومره د غمونو تماشې ته کیني څومره به نور د دغې ستړي ژوند قیسې ته کیني او یو څوک د ځان باندې مین وي خو تر حده پورې دا چې اوزګاره شي نو راشي عینې ته کیني او خاموشه ته چې ورته ووایې درځم له خیره خاموشه ته چې ورته ووایې درځم له خیره په منډه راشي په ژړا شي دروازې ته کیني وایي له نن نه څو کلونه مخکې وړاندې له نن نه څه وختونه مخکې وړاندې په یو مالت مې زندګي کوله ما پکې خپله غریبي کوله ما به د کلي په کوڅو کې مدام ما به د کلي په دیرو کې مدام ما به کړې لوبې هلکانو سره د خپل د کلي د ځوانانو سره یو ورځ څه وخت د مازدیګر غوندې او دغه موسم څه د چکر غوندې او ناستو مستړی په دیره کې ځان ته هلته د کلي په باغچه کې ځان ته داسې یو پیغله وه ښایسته راغلې زموږ مالت ته میلمنه راغلې چې زه هم ناست په دې دیره راغلله چې زه هم ناست په دې باغچه راغلله په خیال فکرو کې ډېر ستومانه شومه دې ته کتو کې ډېر حیرانه شومه ښایسته ښایسته وه د سپوږمۍ په شانتې تازه تازه وه د غوټۍ په شانتې له ما نه تېره شوه او تره شوله زما په حال باندې خبره شوله مخې راواړه لیونۍ غوندې شوه د ظالم لور راته مسکۍ غوندې شوه په دې ادا یې رانه زړه وتښته او په دې خندا یې رانه زړه وتښته زه هم نادانم ورپسې لاړم د دې د کور تر دروازې لاړم لنډه یې دا زما بیخي خوښه شوه دغه جنۍ مې د زړګي خوښه شوه خپل کور ته راغلم پریشانه غوندې په کټ کې پرېوتم حیرانه غوندې مور مې چې ولیدم غوسه غوندې شوه زما په حال باندې خفه غوندې شوه ویلې بچیه ډېر ستومانه ښکارې ما ته نن ډېر څه پریشانه ښکارې ما ویل مورې څه غوښتنه مه کړه زما د حال رانه پوښتنه مه کړه دا په رښتیا لیونی شوی دی نن مورې دا زوی دې مین شوی دی نن لنډه یې دا چې بله شپه ورغلله مور مې جنۍ کره جرګه ورغلله د جنۍ پلار ته یې قصه یاده کړه زما او د هغې رشته یاده کړه د جنۍ پلار راته سم غرونه کېښول موږ ته یې درانه درانه شرطونه کېښول د جنۍ پلار راته سم غرونه کېښول موږ ته یې درانه درانه شرطونه کېښول پوره یې 10 لکه ولوره غوښته هم یې 15 لکه سره زره غوښتو خو زما ډېره مجبوري وه هلته خو زما ډېره غریبي وه هلته خو ما خپل مینه پرېښودلی نه شوه هغه جنۍ مې هېرولی نه شوه ما کړل قبول د هغې ټول شرطونه هم یې سره زره او هم بنډل لوټونه خو زما ډېره غریبي وه هلته خو زما ډېره بېوسي وه هلته زه له خپل کلي څخه کار ته لاړم د مزدورۍ لپاره ښار ته لاړم هلته مې بې حده خواري وکړله هلته مې ډېره مزدوري وکړله مسافري مې په بدحاله وکړه دغه خواري مې 15 کاله وکړه هلته مې ښې ډېرې پیسې پیدا کړې ما د واده پوره خرچې پیدا کړې په خیر روان شلم خپل کور ته روان خپلې خوږې شیرینې مور ته روان په ټوله لار مې مسخرې کولې د خوشحالۍ نه مې ټپې کولې ما ویل لږ او کسې زیات واخلم خپلې لیلا ته څه سوغات واخلم هم مې لتکې هم مې کالي واخیستل خپلې لیلا ته مې بنګړي واخیستل په خیر راورسېدم خپل کلي ته هغې ښایسته و هغې ګل کلي ته په کور او کلي کې سازونه و ډېر ډک د نغمو نه اوازونه و ډېر هلته د بل کلي مشران راغلي یوې جنۍ پسې جنجان راغلي په کور او کلي کې سازونه و ډېر ډک د نغمو نه اوازونه و ډېر هلته د بل کلي مشران راغلي یوې جنۍ پسې جنجان راغلي هلته له ډېرو مې غوښتنه وکړه یو ماشوم نه مې پوښتنه وکړه دا خو منمه چې رښتیا واده دی وایه بچیه دا د چا واده دی دا چې د بل کلي مشران راغلي کومې جنۍ پسې جنجان راغلي ماشوم چې ستړی له شوخۍ څخه او هغه ستومانه بېسرۍ څخه په سانیولې خولۍ داسې وویل هغې په غلې خولۍ داسې وویل دا چې د بل کلي مشران راغلي هغې حسنا پسې جنجان راغلي په دې خبره سوتر غوندې شوم له خپله ځانه ناخبر غوندې شوم چپ شوم له ځان سره خاموشه شوم هملته پرېوتم بېهوشه شوم څو ساعته وروسته چې بیداره شوم لاړم په زړه باندې بیماره شوم ما په هنر خبرې واورېدلې ما د ډاکټر خبرې واورېدلې ډاکټر ویل چې هغې عیب کړی دی شاپور به مړ شي زړه یې چوت کړی دی شاپور به مړ شي زړه یې چوت کړی په تنهایۍ مې د غمونو جنازې کړي دي زما په سترګو کې خوبونو شبګیرې کړي دي په تنهایۍ مې د غمونو جنازې کړي دي زما په سترګو کې خوبونو شبګیرې کړي دي او په دې لار نه راځم خپله مجبوري مې وژني بېګا ساقي نه مې په قرضو کې نشې کړي دي او ما په دې خپلو ګناهکارو سترګو هر څه لیدل ما په دې خپلو ګناهکارو سترګو هر څه لیدل خلکو قتلونه کول ما یې نندارې کړي دي او دغه بې رحمه خلک ولې نه دردېږي خدایه
دغه بې رحمه خلک ولې نه دردېږي خدایه چا چې زمونږ د دردونو تماشې کړي دي او دغه حالت ته چې نظر کوم شاپور خاموشه قسم په خدای د زندګۍ نه مې توبې کړي دي. مننه. د نورو شاعرانو د شعرونو لیدو لپاره همدا اوس د شیبه باران یوټیوب چینل ته لاړ شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه کېکاږئ او د خوندورو ادبي خپرونو څخه خوند واخلئ.